أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة نساء آیت نمبر 92. ربط و تعلق د دغه آیت مبارک د مخکې سره مخکې امر وو بقتال الكفار، اوس وایي څوک چې د دغه حکم غلطه فایده وانخلي او د کافر او د منافق په ځای باندې چرته مومن ونه وژني، بانه به جوړی چې الله تعالی مونږ ته امر کړی دی بقتال الکفار او د بې احتیاطۍ د وجې نه به کله مومن ترې قتل شي، نو دا غلطه فایده دی د دې امر نه اخلي. دویم دا عنوان د آیت دی النهیو، نهی د مومن مسلمان دا او حکم د قتل خطا دی. د آیت مبارک کې د قتل خطا حکم بیانېږي، چا په خطا قتل وکړه نو څه حکم یې دی. نو رب کریم فرمای وما کان لمؤمننا، ندی جائز یو مومن مسلمان لرا، یا علماء لیکی ما پا معنا دا ینبغی سر واخلا، وما ینبغی
ندی جائز او ندی مناسب مومن مسلمان لرا ان یقتل مؤمنا چه قتل کی دے مومن مسلمان الا خطأنا طالب دا منصوب دے یہ مفعول مطلق کئی نو تعبیر دے سے وکا لا یجوز ندی جائز یا مومن مسلمان لرا ان یقتلہو چے قتل کی بل مومن مسلمان لعلت من العلل الا خطأ الا قتلا خطأ یہ منصوب کے بنا بر حالیت یا منصوب کے طالبہ بنا بر مصدریت مفعول مطلق گئی یا منصوب کے بنا بر علیت او استثناء مفرغ کئی نو دا سے تعبیر کئی دا ہر یوزان تخپل اخپل معنی ما کان لمؤمننا ندی جائز مومن مسلمان لرا چه قتل کی مومن مسلمان الا خطأ یعنی کائنا علی ای حالنا چه قتل کی دے مومن مسلمان لرا پا ہر حالت الا خاطئا مگر پہلی کون ددی کہ چه دے خطا کون کے ویو تر قتل شا ان دے خاطوی او نو بیا مسئلہ زانتا نا یا طالب دا منصوب کی بنا بر علتیت نو ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا لأجل شیئنا ندی جائز یو مومن لرا چه قتل کی بل مومن لأجل شیئنا الا للخطأ یا منصوب کے بنا بر مفعول مطلق نو دا سے تعبیر وکا ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا قتلا خطأ خودیزی تراشی دا ما کانا کی چکم ما راغلی دا ندیزی کی شارحین لی کی دلتا دا نفی دا پا معنا دا نحی سرا او دا دا پارا دا تحریم دا نحی دا للتحریم او دا دی دا پارا نمونی قرآن کریم کی ڈیری دی چه نفی دا پا معنا دا نحی سرویو فیده دا تحریم دے کئی لکه اللہ تعالی فرمائی سورہ نمل کی دا سورہ احزاب کی 53 نمبر آیت دے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ نو دویزی کے طالب ما راغلی دا ما دا نفی و پا معنا دا نحی سرا زکا ازی و ضرر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترسول حرام دی او کڅو کرتا ضرر رسید ایمان نه پیوز دی او وجس شید چې دا نفی منگ پا معنا دا نحی سرا خلو نو دلتا مفسرین کرام لکی کدا ما پخپل نفی باندے وی نو لما وجد مؤمن قتل مؤمن قتو بیا بیو مومن بل مومن بالکل چرتا وجلے نوی اگر سنگا لکه قرآن کریم کی راضی باری تعالی فرمائی وجہ ویداد چکم شیخ دے تعالی نفی کڑی وی
نو فلا يجوز وجوده داغي وجود بیا ممکن نه دی چې کوم یو شی الله تعالی نفي کې. مثال به څنګه سورې نمل کې راځي ما کان لکم ان تنبتوا شجرها نو د دې وجنا چې رب کریم فرمای چې ما کان لکم ان تنبتوا شجرها نو فلا يقدر العباد ان ينبتوا شجرها ابدا. بیا بندگان دا قدرت نه لري چې د دې اون رازرغونه کی. نو د دې وجنه علما لیکي دلته نفي ده په معنا د نهي سره. نو دا کار حرام دی، مومن بنه وجنه دا الا خطوان چې راغی. نو طالب خطوه چې ده دا دوه قسمه ده. یو خطا ده فی القصد او یو طالب خطا ده فی الفعل. خطا فی القصد او خطا فی الفعل. خطا فی الفعل دی ته ویل کیږي یو سړی دی یو کار کو د اراده نه بس اس یو کار تر وشونو لکه خلق کوم پا من سبایا ټوپکی مو پکې پاکی را پاکی کړ با منی دی کې ګولشت او کنشت دی وسست. یو خطا فی القصد خطا فی القصد دی ته ویل کیږي یو ښکاری چرته وتل ښکار کوي یا یو کس دی مجاهد دی وتلی دی د جهاد په نیت باندې نور یو سړی وکته هلکه دا خو به پلانې وي یا ځنګل کې شور شغب واوري د ځان سره فکر کې کیدی شي دا خو ښکار وي او دا خپل ټوپک یې د هغې طرف یې خو چې ډزې وکړي وروسته ولاړ وي کته چې سړی وژلی یا کافر په ځای مسلمان وژلی یا د خپل دښمن په ځای بل کس وژلی نو دې ته خطا فی القصد وایي. دا دواړه صورتونه دلته مراد دي. اوس رب کریم وایي ومن قتل مؤمنا خطأ چا چې قتل که مؤمن مسلمان لرا خطأ فخطا سرا فتحرير رقبة مؤمنتنا لازم د پد باندې آزاد ول د رقبه مؤمنه الک رقبه مؤمنه به ول آزادی زکه مؤمن مسلمان وجلی مؤمن وجلی نو غلام به مؤمن آزادی. ودیت مسلمه الى اهله او دیت اوس پارلې دي شي دا دیت الى اهله اهل د میت تا پس عمره موته کې نو د علی رضی الله عنه قول را نقل دی غوي په 3 کاله کې یا لکه دا دیت ولی ورکی وجه څه شی ده علما وجه ذکر کوي او خدا د چې قاتل به احتیاطي کړي ده دیت په لازم کا آئنده د پاره دا سکارونه کې به احتیاطي ونه کې خامخا کډس کوي نو پورا سوچ پکار دی رستو د تيقن بیا اقدام کوا. او دویم وجه علما پکې لیکي پدې کې احترام د مؤمن دی مؤمن دی وجلی نو داغه د احترام په وجه باندې دیت ورکا ورسو دتا الا ان يصدقوا مگر کچره دا اولیاء د میت صدقه کی دا دیت یعنی کچرت صدقه کی او ددنه نه غواړي نو ځان ته خبره ده. طالب دا د صدقې نه تعبیر ولې وکړه دا سی ولې ونه ول کچرت دا ورسه د مړي دا دیت چې د معاف کی تعبیر په صدقې سره وکړه. دا غیر عامل علماء دا ذکر کړي و تعبیر په صدقې سره وکړه ترغیبا یعنی کچرت دی دا مال معاف کی نو صدقه دا او د صدقې فضایل خو تاسو اوریدلی نو دا تعبیر په صدقې سره کړی دی د وجه د ترغیب نام. فإن كان من قوم عدو لكما فإن كان کچریو دا مقتول داغی قوم نچاغستاسو دشمن وهو مؤمن او دے مؤمن سمانا یعنی علاقه و دا کافرو او پدی کی او مؤمن مسلمان اسیدا
او دا تا چې قتل کا نو هم دقه مومن دی قتل کا خدا د هغې قوم نو چې کوم قوم ستاسو دښمن دی نو بیا به څه چل کوي فتحریر رقبة مؤمنتنا لازم ده په دې صورت کې بیا هم آزادول د رقبې مؤمنې مؤمنه رقبه به آزادوي مؤمنه رقبه ګوره د دیت مسله دلته ونه کړله چې دیت به څومره او دیت شته نه چاته ورکوي دیت باقي کابینه خو څه شي دي کافر دي نو مومن دی وچلی د احترام په خاطر باندې یو غلام آزاد کا نو چې غلام دی مومن آزاد کا نو دا غلام ګور اندامونه لري او دا کم کس چې تا وجلی خو هغه هم انسان دی هغه هم اندامونه لري نو گویا کې د آزاد شوي غلام یو اندام به د هغه د یو اندام په مقابل کې او په عوض کې ودرېږي نو بس دا کار وکړه او دیت ځکه نشته دی چې اهل کافر دی بیا وای وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ کچریو دا مقتول من قوم د یو قومنا چې ستاسو د هغوی ترمنځ چې د میثاق او لوز وه یو قوم سره هم لوز کړی وه مثلا ډز بندي وه تعهد مور سره لرو دا میثاق و معاهدین و اهل ذمه و څه شی و اهل ذمه و ټیکس درته درکو او دا کس مو د هغوی نه قتل کا نو بیا ربی کریم فرمائی فتفدیت مسلمت الى اهله دې صورت کی دیت هم شته دی ابد د اهل تسپارلی شي او تحریر د رقبې هم شته دی غلام به آزادوي دې صورت کې دواړه دي ګوره نو گویا کې درې شقونه شول په قتل خطا کې وګوره مقتول د چا نه دی که مؤمن مسلمان دی وژلی او نور کابینه هم مسلمانان و نو هم تحریر در رقبې دی او هم دیت دی چې ورکولی بشي ورسو د مقتول ته که چرته مسلمان دی قتل کا او باقی کابینه کافر و نو بیا په دې صورت کې ګوره تنها تحریر در رقبې دی او دیت نشته دی که چرته د اهل ذمهونه دی کس قتل کا نو په دې صورت کې دیت هم شته دی او ورسره طالب تحریر در رقبې هم شته او دا دیت به څومره وي طالبه دې کې علما اقوال لري جمهور علما وی دیت به یا سره زر وي او یا به سپین زر وي او یا به اوښان وي احناف علما وی لس زره درهمه دغه اندازه جوړیږي هم دا ورکوی شي او دا قول منصوب عمر رضی الله عنه ته هم دی او په سرو زرو کې زر درهمه یادوي زر دینار یادوي دا به ورکوی شي اوس وایي فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین چا چې ونه مونته دا دیت ورکول تحریر د رقبې فمن لم یجد چا چې رقبه مونده نکړه فصیام شهرین متتابعین نو واجب دا په قاتل باندې په ټولو صورتونو مذکورو کې روژې نیول د 2 میاشتو پرلپسې روژې بنیسي او دا قید هم شته علما لیکي فمن افطر یوما فی خلال شهرین بلا عذرنا یای نیت ویرشا یای د بلی روژی نیت کړه نو وجب علیه الاستیناف اجماعا لاشتراط التتابع دلته رب کریم قید د رجوع سره د متتابعین لګولای پر لپسې 2 میاشتې روژی بنیسه کچرته یو ورځ هم درنه پاتې شوه یا دې د بلې روژې نیت پکې وکړه یا درنه نیت هیر وه او روژه دې ونیوله وی بیرته چې دی د سره در باندې دا لازمیږي یوه مسله د زنانو ده
اوس که زنانه چرته قتل کړی او قتل خطا نو په زنانه خو حیض راځي په میاشت کې، نو تتابع خو دلته نشته. نو بیا دیدي کې علما اجماعا لیکي چې که چرته زنانه وه نو بیا یجب علیه الاستئناف عند الجمهور، په دې باندې خو استئناف شته نارینه به که زنانه وه. وان افطرت المرأة بحیض فلا استئناف علیها اجماعا، په زنانه باندې استئناف نشته دی چې دا به د سره بیرته روژې نیسي. توبة من الله، توبة من الله منصوب دی علی العلیة، ای شرع ذلك له لکی یتوب الله علیهم. الله تعالی دا رواک شرع الله د دې دپاره چې د الله تعالی ته توبه وباسي. وکان الله د الله تعالی یا نظر د رحمت وکړي الله تعالی په د باندې، او د الله تعالی علیم ذات او حکیم ذات. څومره احتیاط کی شریعت کو رب په باب د قتل باندې. ورته وایي که څوک د قتل کا هم به طالب دیت ورکه او هم به غلام آزادی. نو که د چا د غلام آزادیدو وس نه کېده یا فمن لم یجد غلام مندنکه، نو بیا په قانون څه شی دی 2 میاشتې پرله پسې روژې به نیسي. د 1 میاشتې روژې نیول ګران کار وي، 1 میاشتې، او بیا چې 2 میاشتې روژې وي او پسې مسلسل وي، تتابع پکې وي، منځ کې انقطام نه وي، او که انقطام منځ کې راغله نو روژې بیا در باندې د سره شوې، د سره به بیرته نیسې. دا دومره سختی شریعت مطهره ولیکي. د دې سختۍ لامل علما لیکي هغه دا ده چې حفاظت د دماغ راشي، حفاظت د وینو راشي، څوک بې ځایه وینې توی نه کړي، او ډېر زیات احتیاط باید وکړي خلکه په دې چې وینې محفوظې شي او قتلونه بند شي. ورپسې څه وایي اوس؟ ومن یقتل مؤمنا وکان الله علیما او حکیما. ګوره حکیم هم دی، په خپله هره صنعه کې حکمت وي. بیا څه وایي؟ ومن یقتل مؤمنا، او څوک چې قتل کی یو مؤمن لره متعمدا فقصرا. اوس مسله د قص ذکر کوي، چا یو مؤمن مسلمان فقصر ذکر قتل کا، رب کریم فرمائی فجزاؤه جهنم، جزا د جهنم دا، خالدن فیها، ہمیشہ بوی دے پدی جہنم کے، وغضب اللہ علیہ، او رب کریم بورتا غسوی غضب دا اللہ تعالی اور باندے دے، ولعنہ رب کریم لرے کڑے دے دا رحمت پلنا، وأعد له عذابا عظیما، او تیار کڑے رب کریم دلرا عذابا عظیما، لوی عذاب ورتا رب کریم تیار کڑے دے، لوی عذاب تیار کړی دی. څومره بدلی ورته ذکر کړي. معلومیږي دا علما لیکي چې قتل عمد دا ګناه کبیره ده. دومره لویه ګناه ده چې اکثرو ځایونو کې رب کریم د شرک سره یو ځای ذکر کوي، یو ځای. لکه رب کریم فرمایي سوره فرقان کې راځي والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ور لا يدعون مع الله إلها آخر، ورپسې مسله د قتل ذکر کوي. دا یو لوی سنگین جرم دی، لوی جرم دی. امدا وجدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، روایت ترمذی دے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دے، نبی علیہ السلام فرمائی لو ان اہل السماء و اہل الارض، وی کچرت اہل سما او اہل ارض دا ټول چې دے شریک شي فی دم مؤمننا، پوینه د یو مومن مسلمان کې. اهل السما و اهل الارض ټول په وینه د یو مؤمن مسلمان کې سره شریک شي، نو لأکبهم الله فی النار، خامخا به رب کریم پړمخ وګرځوي دوی لرا اور د جهنم ته.
کسوم دا ټول اهل السما والارض شریک شي الله تعالی به د ټولو نه بدله واخلي. روایت د مسلم کې دام راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لزوال الدنیا خامخا د دنیا زائل کېدل او د دنیا ړنګېدل اهون عند الله من قتل رجلنا دا د الله تعالی په نسبت باندې ډیره اهونه دا د قتل د یو رجلنا یو کس د قتل نه د دې دنیا زوال د رب کریم په نسبت باندې چې دا هغه ډیر اهون دی نو سنگین جرم دی. مسلمان وجل لوی ګناه ده لوی ګناه. انو کایس شه دلتا آیت سره سکای رب کریم فرمای چاچه مؤمن قتل کا پقصرا بدله جهنم دا یو جرم دا چامی یو بدله دا چه همیشه بدی جهنم کی وی. رب کریم با مرتغسوی لعنت اللہ تعالی بهم ویور بانده عذاب عظیم مرتد تیار کړي. ظاهر دا آیت نه معتزله استدلال کوي وی ګوره مرتکب د کبیره همیشه په اور کې دی او خوارج تن استدلال کوي چې مرتکب د کبیره کافر دی. دوانه ډلې د آیت نه انکار کوي. د خوارج ورایم ویلې وا خوارج وی ارتکاب د کبیره چې دی دا کفر دی. چا چې ګناه کبیره وکړه نو دی کافر کیږي ور باندې. معتزله ویل چې ارتکاب د کبیره کفر نه دی. چا ګناه کبیره وکړه نو دا سړی کافر کیږي نه خو مؤمن هم نه دی. شرلقایت کې مویلو دوی بیا منزله بین المنزلتین ثابتای نو ورته مؤمن وی او نو ورته کافر وی یوم نه وی ورته. استدلال د کوم زینه کې نو ظاهر د نس تګوري خوارج هم وی د دې نس نه استدلال کی ویل کدا سړی چې د کافر دی ولی ذکر رب کریم فرمایي چې جهنم کې به همیشه وي. نو چې جهنم کې همیشه دی خو معلومی کی دا چې په ارتکاب د کبیره کافر شوی کنه قتل گناه کبیره ده او دی په کافر شوی نو ځکه همیشه لپاره به جهنم کې پروت وي. معتزله وی استدلال د دې آیت نه کوي وی دی به همیشه په جهنم کې وي کافر خو نه دی او مؤمن هم نه دی او جنت د خو مؤمن زی. اهل سنت والجماعه پدیزی کې چې د تعویل کوي پدیزی کې تعویل کوي او تعویل ته د سشي مجبوره کړي. دی خبره یو دا د اجماع د علماء پدې د چې مؤمن با همیشه د پاره په اور کې نوي اگر که بلا توبه قتل شي. او دویم اجماع د علماء پدې دا چې کبیره ګناه مؤمن چې د ایمان نه نباسي. دا د اهل سنت نظر دی. مؤمن ګناه کبیره وکړه نو د په د ایمان نه نوځي. پدې نصوص شته د قران کریم نصوص ور باندې شته ډیر زیات. ګوره یو نس داو رب کریم فرمای یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. د ایمان والو په تاسو قصاص فرض کړی شوی. التم تعبیر کړی یو معنا داوا د ایمان والو په تاسو باندې ځان سپارل فرض کړی شوی دی فی القتل. رب کریم دم دې خلکونه تعبیر په مؤمن سره کوي یا ایها الذین آمنوا. ام دغه رنګ چې دی بل ذکر رب کریم فرمای بل ذکر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. که یو دو ډلې د مؤمنانو نه په خپل منځ کې سره قتال کې یو بل وژني نو تاسو ته څه پکار دی ای مؤمنانو صلح وکړئ او جوړښت راولئ په منځ د دوی کې. نو ګوره قتال کې مبتلا دي او بیا ورته مؤمنان ویلي. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. یو دو طایفې د مؤمنانو نه په خپلو کې سره په قتال اخته دي نو تاسو د هغې په منځ کې چې دی صلح وکئ. نو که د ګناه په وجه سړی د ایمان نه وتلی نو دې ته رب کریم مؤمن ولې وی. خو چې مؤمن وی ورته نو معلومیږي دا چې دوی د ایمان نه ورباندې نه وځي. نو د همدې وجې نه تاویل کوو دلته په دې طریقه من یقتل مؤمنا متعمدا
چاچ مومن مسلمان قصدن قتل کو دا قتل حلال اگانا قتل کا و قتل حلال اگانا نو قتل دا مومن مسلمان پا دا حرامو او دا چی حلال اگانا نو حرام چی حلال اگانے کافر کیگی اور باندے نو با جزام دا غدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. دا یو دویم وجه علماء لیکي یا چې دی وی دا زورنه ده تغلیظ دی چا چې مومن مسلمان قتل کا قصدن فجزاؤه جهنم جزا د جهنم دا خالدن فيها دی په دې جهنم کې همیشه وي و مراد دلته د خلود نه چې دی مقصد طویل دی ډیره موده په جهنم کې پروت وي ډیره موده او قرینه پیسه شیدا چې مراد تینا ګوره مقصد طویل دی قرینه پیدا د علماء لیکي الله تعالی د کافر مبارک هم وي چې خالدین فیها دا کافر با په جهنم کې وي او چې هر ځکه د کافر بارک وي چې خالدین فیها نو تاسو وګورئ التبقید د ابدن هم وي ورسره کافر جهنم تزي خالدین فیها ابدا دا ابدن قید ورسره وي او کوم ځکه چې د مؤمن یا د ګناه په بدله کې جهنم تتلل وي نو الته ګوره دا بدن قید نشته ورسره دلته هم نشته فجزاؤه جهنم الا جزای جهنم دا خالدن فیها ابدن نشته دی پکې نو مراد د خلود د علماء لیکي دلته مقصد طویل دی ډیره موده به په جهنم کې وي چې څومره رب کریم غواړي نو قتل سنگین جرم دی لوی جرم دی لوی گناه ده ډیر روایات په دې باب باندې راغلي دي دام راضی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمائی مومن چې دی همیشه په ترقی کې وي مومن باطنی ترقیات د روان وي همیشه په ترقی کې وي و تر هغه وخت پورې چې تر څو پورې د یو چا د یو مومن مسلمان وینه نه وي توی کړي او کله چې وینه د مومن مسلمان توی کی نو بیا چې دی بس هغه باطنی ترقیات د منشي الله تعالی ته نزدېکت سلسله ودرېږي او دام حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي من اعان على قتل مسلم ولو بشطر کلمتنا چا چې د یو چا سره کومک وکا په قتل د یو مومن مسلمان اگر کدا په انداز دا په یوې نیمې کلمې سره ولی نوي قتل بل چا کو تا په نیمې کلمې سره دغه سره کومک وکا په وینا سره د کومک وکور سره وی دی به د رب کریم سره په داسې انداز کې مخامخ شي چې مکتوب بین عینیه د دواړو سترګو ترمنځ به لیکلی شوي وي په تندي به ورته لیکلی شوي وي چې آیس من رحمت الله د انسان د رب کریم د رحمت نه نا امیده دی دا به ورته په تندي لیکلی شوي وي نا امیده د رب کریم د رحمت نه نو د مؤمن مسلمان وینه تویول دا چې د ډیر سنگین جرم دی ډیر سنگین جرم دی امدا وجدا حدیث مبارک کې دام راځي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمائی عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ محبوب میں ولیدہ خانہ کعبی نے طواف کو دخلی مبارک نے سالفاظ را وطل ورتوی و کعبی سمر خیستی سمر خوگئی بوی دے سمر خوگ دے سو عظیم ای حرمت دے سمر عظیم دے احترام دے سمر عظیم دے نا مخاطبه خانہ کعبی سره کوله طواف دوران کې لګیا د مبارک دا خبرې کوي بیا ور پسې رستو وای والذی نفسی بیده په هغه ذات مې د قسم وی چې په کوم ذات باندې د کوم ذات په ید کې زما ساده
نو لحرمت المؤمن خامخا حرمت د مؤمن مسلمان اعظم ده من حرمتکا د حرمت ستانا د رب کریم په درگاه کې د مؤمن مسلمان حرمت ستا د حرمتنا اعظم ده، ستا د حرمتنا اعظم ده. نو خانه کعبی ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وی چې حرمت عند الله ستانه اعظم ده. دا وضاحت په امام ربانی رحمت الله علیه کړی. یو ګوره صورت ته خانه کعبه دی، یو حقیقت ته خانه کعبه نه. صورت ته کعبه دی او حقیقت ته کعبه دی. صورت ته کعبه چې دی دغه تیګو خټو خاورو یا سیمټ چې موتا تخکاری څنګه کلو خورتوي یو دا شی دی. یو حقیقت د کعبه دی، بیا لیکي چې حقیقت د کعبه چې دی دا یو مرتبه ده د مراتب د ذات د باری تعالی نه. هغه حقیقت نه یادی، هغه ځان ته ده. نو کچرته د احترام خبره شي او د عظمت خبره شي نو مراد د عظمت نه باغه صورت د کعبه وي. نو دې کې احتیاط پکار دی. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله. مفسرین لیکي آیت نازل دے پا بارہ دا اسامہ رضی اللہ عنہ کے. تاسو حضرت طالبین شریف کے حدیث ویلے دیت للیو دیو کسر جنگ شو کافرون اغد توری لان دی اویل چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نو اغی قتل کا موجود داگی بیم قتل کا. نبی علیہ السلام خبر شد واقعینا چې د ګوره سړی وژلی د تورې لاندې او په داسې انداز کې چې کلمه د شهادت یې ویله. ورته اسامه دا کار دې ولې وکړه؟ وی د الله نبي د اخلاص نه یې کلمه نه ویله بلکې کلمه دې دپاره وویله چې زما نه ځان بچ کوو د کلمې په ویلو. محبوب بار بار دا کلمه ورته مکرروله هلا شققت قلبه هلا شققت قلبه هلا شققت قلبه. دی وی داسې او عجیب حالت پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم توارشا پله دی مبارک وی. دری کرتی دا کلمات ویل اسامه رضی اللہ عنہ وی فما زالا همیشه محبوب چې دا کلمه اعاده کوله وی تردی چې ما خوخه کړه چې انی لم اکن اسلمت الا یومئذ. ملکاش چې اسلام می پامدی ورځ باندې راوړی وای، پامدی ورځ باندې وی بیا نبی علیہ السلام راته مغفرت او بخنه وغوښتله. نو آیت نازل شه رب کریم فرمای اے د ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله. ضرب سره طالب قانون مخکې مویلې او د ضرب خبره هر کله چې د ضرب سره ګور ازمکه ذکر شي ارض ذکر شي نو مراد ترې نه سفر وي. دلته ګوره ارض سره ذکر دی نو مراد تینا سفر دی. اے د ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې د الله تعالی په لار کې تاسو سفر کوئ فتبینون تحقیق کوئ، تبین کوئ تحقیق کوئ. اے تأملو سوچ کوئ تاسو. بیا ورپسې څه وایي ولا تقولوا موي تاسو لمن القى اليكم السلام اغا چاته چې تاسو ته سلام را اچي، سلام را اچي. نو دی کس ته موي یا د سلام معنا دلته استسلام او انقیاد دی، تابعداري ده، تابعداري او دی د خپل تابعداري اظهار کوي. دا کار موی دی دوران کې موی تاسو ورته چې لست مؤمنا لست مؤمنا ته مؤمن نه دا ورته موی چې ته مؤمن نه او ته د دغې کلمې په ویلو سره یا د انقیاد او تابعدارۍ په ظاهرولو سره خپل ځان چې دی بچ کوي دا کار مه کوه. تبتغون جمله طالب حال کوي تاسو د ضمیر نه فی تقولو ولا تقولو کی ضمیر وکنه ولا تقولو او موی تاسو لست مؤمنا په حال کون تاسو کې
تبتغون چې طلبوي تاسو عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا ای منافع د هغې من المال والغنیمه من المال والغنیمه او عرض علماء کرام لیکي چاته ویل کېږي ما لا بقاء له ما لا دوام له هر هغه شی چې دوام نه لري هغې ته چې دی عرض ویل کېږي نو تبتغون عرض الحیات الدنیا معنی تبتغون اخذ ماله تاسو د اخذ او د اخستو د مال طلب کوئ نو تبتغون عرض الحیات الدنیا نو ویل چې عرض چې دی طالب دنیا نه تعبیر په عرض سره وکړه متاع الدنیا لانه عارض زائل غیر ثابت حدیث مبارک کم راضی الدنیا عرض حاضر یاکل منها دنیا چې دی څه شی دی عرض حاضر ده نیک او بد دواړه ترنه خوراک کوي نو دا عرض ده دنیا عرض ده دا ورته مه وایه چې لست مؤمنا بیا رب کریم څه وایي فعند الله مغانم کثیره الله تعالی سره ډیر غنایم دي او تاسو لره تیار کړي دنیا کې هم آخرت کې هم دنیا کې به مو غنیان کې ور باندې د مثل دغه افعالنا او آخرت کې درته ډیر اجور تیار کړي دي ډیر بدلی تیاری کړي کذالکم کنتم من قبل امدغه شان وی تاسو من قبل مخکې د دینا تاسو خپل مخکې داسې وی کنه ځان ته خو سوچ وکئ تاسو خپل مخکې داسې وی نو چې خپل مخکې داسې وی نو صرف د کلمې ویلو سره ستاسو وینه محفوظه شوه کلمه مو وویله وینه مو محفوظه شوه نو اوس تاسو ته چې یو څوک کلمه وی نو څنګه وینه نه محفوظه وی کذالک کنتم من قبلو نو فمن الله علیکم رب کریم احسان در باندې وکا ایمان نصیب کدرتا استقامت فی الدین نصیب کدرتا یا علماء لکی مانا دا کذالک امدغه شان کنتم قبل الهجرت تأمنون فی قومکم من المؤمنین بلا اله الا الله فمن الله علیکم بالهجرة نو اوس پکار دی تاسو ته فتبینو تبین کوي تاسو خط تحقیق کوي تاسو داغه نه بعد بیا په یو کار اقدام کوي ان الله یقینا الله تعالی کان بما تعملون خبیرا دے پاغا سبان دے چه تاسوی کوئی خبردار دے یعنی عالما باعمالکم و اغرازکم ستاسو پا اعمالم آگا دے و ستاسو پا غرزونم آگا دے نو چه اعمالو اغرازو دوارو باندیم آگا دے فیجازیکم بدلا بدر کی درتا کنا بدلا ورکون کے ذات دے ورپسی رازی قاضی سیبلی کیو اہم فیدرہ معلومی کی دلتا وفي هذه الآية دليل على صحة إيمان المكره ودي آيات کی دلیل دے پدی باندې چې د مکره ایمان چې دا صحیح دی د مکره ایمان صحیح دی لاجراء احکام الدنيا عليه د پاره د اجرا د احکام د دنیا په د باندې او دویم په آیت کې دا مسله ده چې مجتهد کله خطا کیږي او کله د خطا د چې د مغفوره ده خطا مغفوره ده رب کریم ورته مغفرت او بخنه کوي و مثلا تندارا معلومیږي چې مجتهد ته ګوره تثبت پکار دی او تبیین پکار دی او کمال جهد پکار دی تنها ظاهر ته بګوري نه خط تحقیق او خواري بکوي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر ربط دایت د مخ کې سره مخ کې د قتل عمد وعید اوسوي رب کریم فرمای سوک دې نه وای چې جهاد ځکه نه کوم چې د مؤمن د قتل احتمال پکې دی اوس یو باندې نه کنه
یو سړی ناست دی په کور باندې ورته ویې لکه جهاد ولې نه کوې وی پته نه لګېږي چېرته دی جهاد کې رانه مومن مسلمان قتل نشي مومن مسلمان قتل نشي رانه نو په دې ځای کې رب کریم فرمایي نه دا بانمو چې دی بې ځایه ده لا يستوي القاعدون من المؤمنین ندی برابر ناست خلق د مؤمنانو نا آل طور پسې وګورئ والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم او هغه خلق چې د الله تعالی په لار کې جهاد کوي په مالونو خپلو سره او په اموالو خپلو سره نو دا ناست او مجاهدون سره برابر ندي یعنی لا مساوات بینهم د دوی په منځ کې سره مساوات نشته برابري نشته دی طبعا فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم رب کریم فضیلت ورکړی مجاهدینو ته چې په انفسو جهاد کوي او په اموالو جهاد کوي علی القاعدین په ناستو خلکو باندې درجتن ای بدرجتن د دوی درجه د ناستو خلکو نه اوچته ده وراشي تعبیر ته وګورئ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون الک ټول ناس خلق به د مجاهدینو سره نوی برابر نه رب کریم فرمای غیر اول الضرر غیر د اول الضرر نه غیر اول الضرر سمانه ترجمه وکي غیر اول الضرر چې نوی تکلیف والا یعنی هغه مؤمنان چې تکلیف والا نه دي او بلا عذر ناس دي نو دا مجاهدین سره نه دي برابر کداسې پیښه شوه چې مؤمن و خو اول الضرر و تکلیف والا او د جهاد ته لاړه د مجاهدینو سره نو رب کریم دته هم اجر ورکوي او بدله ورته ورکوي لامل څه شی دی محبوب چې کله د تبوک د غزوې نه را واپس شه انس رضی الله تعالی عنہ راوی دی وی فرمایل ان بالمدینه اقواما اے صحابه کرام مدینه کې څه خلق دی تاسو مزل نه دی کړی څه مزل یو وادي مو نه ده قطع کړی نه مو څه مزل کړی دی ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم مگر دغه خلق چې دی د تاسو سره په دې ټولو اجرونو کې چې دی شریک و که تاسو یو وادي قطع کړی څه مزل مو کړی نو دا خلق د تاسو سره شریک و ولی اولو الضرر و وس او توانی نو چې تاسو سره شرکت کړی وای ازړی غوښتل او ارادې د جهاد لرو دی خو لیکن نه جوړېدل نو نبی علیہ السلام فرمای دین د تاسو سره په اجر کې شریک دی یو روایت کې دا راځي الا اشرکوکم فی الاجر قالوا یا رسول الله وهم بالمدینه مدینه کې دی او موږ سره په اجر کې شریک دی نبی علیہ السلام ورته فرمای وهم بالمدینه او مدینه منوره کې دی خو تاسو سره په اجر کې شریک دی وجداد چې حبسهم العذر عذر ایثار کړی و معذور و نو د دې وجه نه رب کریم دې تم آغا اجر ورکې چې کم اجر تاسو ته درکو اوس فرمای وکلن هر واحد د چا سره د مجاهدینو سره او د قاعدینو سره بلا عذر وعد الله الحسنى رب کریم وعده د جنت کړی دا وعده د چا کړی دا د جنت کړی دا ودا په هغه صورت کې طالبې ناس سره وعده د جنت کړی او مجاهد سره وعده د چا کړی د جنت کړی او مسله دومره ده چې مجاهد په ناس باندې اوچت دی په اعتبار د چا سره د درجه سره قاضی صاحب لیکي آیت کی دلیل دے پدی باندے آیت کی دلیل دے وی پدی باندے چې جہاد فرض علی الکفایہ دے جہاد فرض کفائی دے ولی که فرض کفائی نوے نو رب کریم بناستو تلون کو دوانو سر وعده د جنت نکولی وچه گورا وکلن وعد اللہ الحسنہ ټول سره رب کریم وعده د چا کړي د جنت کړي دا معلومیږي دا چې جهاد فرض کفایي دی کله که بیا جهاد فرض عین شو
کله جهاد فرض عین شو نو بیا دا خبر نه ده بیا چې کم ناست وي نو هغه چې دی ګناهګار دی ورباندې نو بیا علما لیکي دا حکم هغه وخت کې دی چې کله جهاد فرض کفایي وي نو که څوک ووتل هغې تم اجر ورکړي خو درجه یې لوړه ده که څوک نه ووتلی او په کور باندې و هغې سره هم د جنت وعده ده هغې تم رب کریم اجر ورکوي و د مجاهد درجه پې ډېره ده او پاتې شوه خبره دا چې جهاد کله فرض عینو نو که بیا څوک نه وتل هغه ګنهګار دی ورباندې وفضل الله المجاهدین رب کریم فضیلت ورکړی دی مجاهدینو ته مجاهدینو ته فضیلت ورکړی دی علی القاعدین پناستو خلقو باندې اجرا عظیما الله تعالی مجاهدینو ته پناستو خلقو باندې فضیلت ورکړی هغه دا چې لوی اجر او بدله ورته تیار کړی دا لوی اجر او بدله ورته تیار کړی دا راځي درجات منه ومغفرتنا درجات منه رب کریم دوی ته درجات دی لره درجات فی القرب والجنه واغه درجات چې کائنت منه الله تعالی د طرف ثابت دی او مغفرت دی او رحمت دی وکان الله غفور الرحیم دی رب کریم غفور ذات او رحیم ذات نو دوی ته الله تعالی درجات ورکړي بالنسبت الی غیر اولی الضرر راځي ان الذين توفاهم الملائکه ترغیب دے طالب آیت کے الی الهجرہ او زجر دے تارکینو دے ہجرت لرا سوک چے ہجرت پریدی غی تزورن ذکر کے فرمائی یقیناً اغا کسان چے وفات کوي اغی لرا ملائکی روحونت ناخلی ظالمی انفسهما چے ظلم کڑے دے دوی پزانو نخبلو باندے پترک دے ہجرت سرا پترک دے ہجرت سرا نو ہجرت بیا یو چې دے دار الکفر نه دار الامن تا دے کله ہجرت وی د دار الکفر نه دار الایمان تا اقسام دی د ہجرت نو دوی په خپلو ځانونو ظلم کړی هجرت یې نوی کړی قالوا فيما كنتما وی ورته دا ملائکی سشی حالت کې وی تاسو فيما كنتما دی ورته جواب سشی ورکئی قالوا فيما كنتم اے فی ای شئین کنتم افی الاسلام ایا تاسو په اسلام کې وی او که په کفر کې وی دوی سشی وی قالوا كنا مستضعفين في الارض ومونگا کمزوری پزمکا کے واسمو دے ہجرت نکیدا اللہ تعالی فرمائی قالوا علم تکن ویبا ملیکی دویتا علم تکن آیا نوزمکا دا اللہ تعالی فراخا چتاسو ہجرت کڑے وے پاگے کے نو دا کسان ٹکانا دوی جہنم دے وساعت مسویرا وساعت مسویرا نو دا معنی چا علم تکن ارض اللہ واسعا ایا ازمکا دا رب کریم فراخ نوا یعنی تاسو قادرین وی علی الخروج من مکتا الى ارض لا تمنعون فيها من اظہار الاسلام ومخالفت الكفار فولت ازمکا دا اللہ تعالی فراخ نوا چا تاسی پکی ہجرت کڑے وی نو دا کسان ٹکانه د دوی جهنم دی او ډیر بد ځای د رجوع د ورتلو دی دا جهنم الا المستضعفین مگر هغه کسان چې مستضعفین دي استثناء منقطع ده داسې تعبیر وکړه الا المستضعفین مگر هغه چې مستضعفین دي لیکن هغه چې مستضعفین دي نو دوی په خپلو ځانونو ظلمونه نه کوي ولې یعنی دا ظالمین ندی اذ لا وجوب الا بعد القدرة وجوب دا حکم بعد القدرت دے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نو چتوس کمزور نو ہجرت بسو کے نو داخل اکترنا داخل خارج دی الا المستضعفین من الرجال
دا بیان شه والنساء دا کمزوری وی غالبا من الرجال لکه شیخ فانش مریض شه ضعیف شه سفر نشي کولای یا قدرت نه لري په سورلی باندې یا زی عیال دی طاقت نه لري چې دا نقل کې او داریږي په دوی باندې چې دا بځایي شي رجالو نه دغه رجال مراد نساء غالبا چې د کمزوري وي ولدانو نه مراد صبیان او ماشومان دي نو الا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون چې دوی چل او وسن لري د چا حیلتن د چل د وتلو ولا يهتدون سبیلا او نو ورته غلار د هجرت معلوموي نو کدوی نوی وتلی فاولئک پس تغه مذکور خلق عسى الله نزدید چې الله تعالی عفو کی دوی تا او الله تعالی عفو کون کې ذات دی او غفور دی الله تعالی عفو ذات دی عفو کون کې دی او غفور ذات دی او مهربان دی اس ترغیب ورکی د هجرت طرف تا ومن يهاجر في سبيل الله یلکه هجرت نه ډارېږي ما هجرت کې ډېر فواید دي رب کریم فرمای ومن يهاجر او څوک چې هجرت وکړي د الله تعالی په لار کې یجد وبمومده فی الارض پزمکه کې مراغما کثیرا دا مراغم دروغام نه نرم خوري توي نرم خوري تا وبمومده پزمکه کې هغه زید آرام کثیرا ډیر وسعتن او فراخی به عمومی پر رزق کې مراغمن کثیرا د فراخ او آرام از مکه وزان ته عمومی زیات از مکه او بل چې د وسعتنا فراخی به پر رزق او په معاش کې عمومی الله تعالی به ورته رزق ډیر کې اسباب د رزق به ورته ډیر برابر کې مسند احمد کے حدیث دے محبوب فرمائی من ترک شیئا للہ چاچی او شید اللہ تعالی دا پارا پری خودا نعوضه اللہ خیرا منه رب کریم بداغن دیر غرع وزور کی دتا او دا سحده منگو تاسو پستر گولی دلے گورا ہر چاچی ہجرت کڑی بیو ہر ملک تے کڑی تاسو گوری دا دغه انقلاب کې یا د دې نه مخکې چې کم د روس انقلاب او د خلکو هجرتونه کړي دي نو تاسو وګورئ د دې روس انقلاب کې سپینګیرو نه پوښتنه وکړي چې دې ځای نه تلل نو د چا به په یو خره باندې اسباب بارو دومره د کور سامان ټول نهایت چې به مالدار او نو په 2 سارویو باندې به مال بار کړو او دې ځینه بروانو هجرت به کو او هغه خلک نن تاسو ګوري التم بنگلې لري په دار الهجرت کې دلتم بنگلې لري همغه خلک چې دا دې ځنه یو ساروی مال ځان سره وړی و لکونه روپۍ لري لکونه دا سرمایه لري جریبو ځمکې لري هم هلته او هم دلته دا برکات د هجرت وي او چا چې هجرت نه کړی همغه په خپل حال باندې تاسو وګورئ غریبانان بس مغه چې څنګه وو همغسې وي اوس رب کریم فرمایي بیا ترغیب دے د هجرت طرف تالکت طبعا په دې لاره کې مشکلات راځي او سختۍ راځي الله تعالی فرمایي ومن یخرج من بیته څوک چې د خپل کور نه اوزي مهاجر الی الله ورسوله او بیا ورته مرګ راشي نو فقد وقع اجره علی الله دا اجر پر رب کریم ثابت شو الله تعالی ورته اجر ورکي او د الله تعالی غفور ذات او رحیم ذات الله تعالی غفور ذات دی او رحیم ذات دی اسباب د هجرت طالبہ هغه ډیر زیات دي بنیادی سبب علماء کرام لیکي چې مسلمانان داسې یو ملک اوسېږي چې په هغې ملک کې دوی محکوم وي احکام د دین اسلام په صحیح طریقه نشي عملی کولی نو پکار دا ده چې هجرت وکړي لاړ شي
اوس رب کریم فرمای و اذا ضربتم فی الارض ربط آیت نمخ کے سارا الکه هجرت بغیر د سفر نه نوی څوک چې هجرت کوي او ځای نه بل ځای ته ځي خو سفر دی نو هر کله چې هجرت بغیر د سفر نه نوی نو اوس راته په سفر کې د مانځه مسله ذکر کوي او علما لیکي دا هم د امور انتظامیو نه دی او قصر په سفر کې واجب عند الحنفیه احناف علما وی واجب دی رب کریم فرمائی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ الکه مخکم ضربتم ذکرو دلتیم ضربتم ذکر کا لامل څه شی ده دلته ضربتم ذکر کې مقصود ګوره څه شی ده قصر ده سره د خوف نه د دې دپاره کله چې تاسو مزل کوئ په ځمکه کې نشته ګناه په تاسو باندې ان تقصروا من الصلاة چې تاسو قصر وکې په مانځونو کې مونځ کې قصر وکئ څلور رکعتې ځای مونځ 2 رکعتې ځای کوئ دو کې بیا قصر نشته دی او 3 رکعتې ځای مونځ هغه په خپل ځای باندې نو چې دغه شرعي سفر وي شرط پکې دا دی چې اندازه د شرعي سفر وي هغه اندازه وي نو ګناه نشته دی چې تاسو قصر وکئ دا نه چې مطلق د کوره وتلی مسافر یم قصر کوم نه چې اندازه د سفر شرعي اندازه وي دا د یوه دویمه مسله بیا دا لیکي علما هلکه کې مسافر په سفر ووته ده لره اتمام د مونځ جایز دی او که ناجایزه مونځ پوره کوی شي که نه امام صاحب مبارک او د هغه ملګري بعضې اصحاب د امام مالک رحمه الله وی چې لا یجوز نه د جایز ورلره همدا قول د عمر او د علی او د ابن عمر ابن عباس رضی الله عنهم نم نقل دی او د حسن بصری د عمر ابن عبدالعزیز قتادته او د امام مالک رحمه الله نم نقل دی امام شافعی امام احمد رحمه الله نه قول مشهور دا دی چې هغه وایي قصر جایز دی اتمام جایز دی ولیکن ادله چې کوم احناف علما ځان ته ذکر کوي هغه ادله د دوی قوي دي په نسبت د دوی بلې ته ګورئ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا دا قید احترازی دی دیزی کې کویریږي تاسو چې حمله به وکړي په تاسو باندې کافران یقینا کافران چې د ستاسو د پاره دشمنان دي ښکاره نو بس قصر وکړي تاسو حدیث مبارک کې بیا دا راځي محبوب فرمایي چې قصر صدقه ده تصدق الله علیکم رب کریم په تاسو صدقه کړي نو د الله تعالی صدقه قبوله کوي دا دغه صدقه ده قبوله یې کوي واذا كنت فيهما اوس قصر راته ذکر کې په اعتبار د کیفیت سره او دا د خفتم لاندې داخل دی او دې ځکه علما لیکي اغا پاسن خفتم ان یفتنکم الذین قید احترازی نو دلتا نو احترازی دلتم دا قید احترازی ندی رب کریم فرمائی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کله چې ته په دوی کې او ته ادروي دوی لره مونځه یعنی مونځ ورته ورکوې نو ادریږي یوه طایفه د دوی نه د تا سره دښمن دی ډاره ده نو یوه طایفه دې راشي دوی دې د تا سره ادریږي وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمَا وسلی خپلې دې راواخلي فَإِذَا سَجَدُوا چې کله دوی سجده وکړي دا معنا دا یو رکعت د تا سره پوره کړي دی خو سفر نو سفر کې خو به 2 رکعته کوي نو چې دا یو رکعت د تا سره پوره کړي نو فَلْيَكُونُوا نو شي دي دوی من ورائکم ستاسو شاته دوی دې لاړ شي د تا نه ستاسو شاته وَلْتَأْتِ ورادې شي بله طایفه لم یصلو چې هغې مونځ نه دی کړی فلیصلو معک نو مونځ دې ختم کړي د تا سره هغې دې تا سره مونځ وکړي یعنې دوی دې اقتدا وکړي نو ستا خو مونځ ختم شو 2 رکعت ته به پوره شي یو رکعت دې مخکنو ته وکړه یو رکعت دوی ته وکړه ولیاخذو حذرهم اوس دې آیت کې ګور اهمیت د قتال او د صلات ذکر کوي قتال څومره مهم عبادت دی او صلات څومره مهم عبادت دی رب کریم فرمای پس واخلي دوی حذرهم
هغه به سامان د بچو خپل دی واخلي او وسلې خپلې دی واخلي. ولې وجه څه شی ده؟ ود الذین کفروا، دوی دی چمتو د دې مانځه په حالت کې هم اوسیږي او په وسلو د مانځه کې هم سنبال اوسیږي. د خپل بچو لحاظ دی هم کوي او منځ دی هم کوي. لامل دا دی رب کریم وایي کافران غواړي که تاسو غافل شي د وسلو خپلونه او د سامانونو خپلونه، فیمیلون علیکم میلا، حمله به وکړي دوی په تاسو باندې حمله. دوی دې ته منتظر دي لږ چې د غفلت څخه هم در کې را پیدا کړي چې دا د دوی بې پروا شول، غواړي چې په تاسو باندې حمله وکړي. ولا جناح علیکما، نشته گناه په تاسو باندې، ان کان بکم اذى من مطر، کوي په تاسو څه تکلیف من مطر، الکه باران دی دې کې به وسلې څنګه خلم ځان سره یا مریضان یی، نو نشته گناه په تاسو باندې ان تدعو اسلحتکم، چې وسلې خپلې کیدی په حالت د مانځه کې او ځان سره مانځه کې وانخلی. او بیا پام کوئ ګوره که په مانځه کې مو وسلې کیښودلې، وخذو حذرکما، ونیسئ بچو خپل، یعنی د خپل بچو لحاظ به کوئ. مونځ دی مونځ به هم کوئ او په مانځه کې د خپل بچو لحاظ به هم کوئ. بیا رب کریم فرمائی یقینا اللہ تعالی تیار کړی دی کافرانو لرا عذابا مهینا، عذاب سپکون کے عذاب اللہ تعالی تیار کړی دی کافرانو لرا. دیزی کې طالبانو د علماء لیکلی دي، د علماء د جملینا اسماعیل ابن علیہ بیرون نه لګي درنه نه لګي هغه پاس خپل په نه دراوړای اسماعیل ابن علیہ بقول امام ابو یوسف رحمه الله وی چې دا قصر مون چې د داوی تر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پورې خاص و، هغه پورې خاص و. او اوس چې دی هغه نشته، دا د هغې قول دی. د امام شافعي رحمه الله نه یو قول دا نقل دی وی دا منسوخ شوی دی، ولیکن دا دواړه قولونه چې دی کمزوري دي. لامل څه دی د کمزورۍ؟ وی ځکه صحابه کرامو چې دی دا د قصر منځونه کړي دي، نو چې د قصر منځونه یې کړي نو د دوی دا قول کمزوری دی. کمزی کی کڑی دا ځان سره نوٹ کئی. سنن ابی داود اول جلدی او سلو او یایم صفحہ. عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ عنہ چې جلیل القدر صحابی دے د مجاہدین سرا فکابل کی صلاة خوف ادا کڑی دے، کابل کی صلاة خوف ادا کڑی. دا تقریبا طالب 300 غالبا یو درشم ہجری وا، یو درشم ہجری په یو درشم هجری کې دوی کابل فتح کړی و او دی دوران کې اوسیدونکي د کابل چې د بت پرستانو د بیا ستون شه او په 500 هجری کې وفات شوی دی، هلته دفن شو. و قائد او امیر د مجاهدینو چې دلته راغلي وو د هغې ځینه د همدا عبدالرحمن ابن سموره رضی الله عنه و. الاستیعاب لابن عبد البر دویم جلد 394 صفحه کې لیکلي. دا دلته چې صحابه کرام دفن دي نو دا طالب د په قیادت کې راغلی و، د په مشرۍ کې راغلی و. د دې وخت خلک هغه وخت کې چې دوی دلته جهاد کوي نو دا خلک بت پرستانو د بوتانو عبادتونه کول. همدا وجه اوس هم که تاسو ګورئ دا زاړه اثار ځینو ځینو کې را پیدا شي، دا زاړه بوتان پکې دي، نو دا دغه خلک و. دویم صلاة خوف چې دی سعید ابن العاص رضی الله عنه د تبرستان په غزا کې چې دی د خپلو ملګرو سره کړی دی. سنن نسائی 1500 رقم دی 1509 پنځه ځایه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه صلاة خوف نقل دی. د ذات الرقا غزوه کې
د عصفان غزوه کې، د نجد غزوه کې، د بطن نخلی غزوه کې، د ذی قرد غزوه کې. او علامه قرطبی بیا لیکلی دی چې لس ځایه چې دی دا نقل دی، لس ځایه صلات خوف. نو اوس هم شته، دا نه چې دا منسوخ شوی دی. فاذا قضیتم الصلاة، پس کله چې ادا که تاسو مون لرا، یعنی اوزګار شئ د مون نه، نو فاذکروا الله قیاما، بیا یادوئ رب کریم په ولاړه سره، وقعودا وعلى جنوبکما، په هر حالت کې رب کریم یادوئ او د رب کریم ذکر کوئ. فاذا اطمأننتم، کله چې په امن شئ تاسو، یعنی زړونه مو ساکن شي بالامن، نو فاقیموا الصلاة، بیا ادروئ تاسو مون لرا، یعنی برابر منځ کوئ بتمام الارکان. دا دغه حالتو کله چې مطمئن شوئ نو بیا منځونه پوره کوئ. وجه دا ده ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا دا مونځ چې دی مونځ دی په مؤمنانو باندې کتابا ای مکتوبا مفروضا موقوتا، فرض کړی شوی دی دا مونځ په مؤمنانو باندې وقت په وقت، وقت په وقت. دا وخت دا مونځ چې دی دا په مؤمنانو باندې فرض دی. نو فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاة، کله چې تاسو مطمئن شوي بس مونځ ادروئ تاسو. دا فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما وقعودا وعلى جنوبکما. د دې معنا څه شی ده؟ د دې څه معنا ده؟ په ولاړه په ناست او پاړخونو رب کریم یادوئ. قاضي صاحب لیکي مراد د دغه یادولو نه دا دی، فدوموا على الذكر بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك في جميع الاحوال. معنا دا وسړی یا ناست یا یې ډډه وهلي او یا طالب څه شي ولاړ وي، نو کنایه ده د چا نه؟ د دوام نه. دا معنا چې همیشه د پاره د رب کریم ذکر کوئ. امدا وجه د عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې محبوب د رب کریم ذکر به کو په هر حالت کې، علی کل احیانه. نو قاضي صاحب لیکي دي چې دا ځان سره نوٹ کړئ. دی وی والظاهر ان المراد بالآیة والحدیث دوام الحضور بالقلب. آیت کې چې مراغلل په هر حالت کې رب کریم یادوئ، او حدیث کې مرازی چې نبی علیہ السلام بد الله تعالی ذکر په هر حین کې کو او په هر حالت کې کو. وی ظاهر دا ده چې مراد دلته دوام حضور دی بالقلب. دلته د ذکر نه کم ذکر مراد دی؟ دوام حضور مراد دی. دا ولی؟ وی ځکه اذ لا يتصور دوام ذکر باللسان، همیشه خو سړی په ژبه ذکر نشي کولی هر وخت کې، متصور دی نه. هر وخت کې خو هر قسمه حالتونه راځي. سړی خوراک کوي، قضای حاجت ته ځي، نور کارونه وي، نو دې دوران کې خو لساني ذکر نه کیږي. نو چې نه کیږي وای دوام حضور تینا مراد دی. وشوا یا ځینې علما دا لیکي اذا فرغتم من صلاة الخوف فاذكروا الله، کله چې د صلات خوف نه فارغ شوئ نو الله تعالی یادوئ. یعنی صلوا قیاما فی حالة الصحة وقعودا او على جنوبکما. یقینا منچ دے دے پا مومنانو باندے کتابا موقوتا. ولا تہینو فی ابتغاء القوم. عربت آیت تمخ کے سرا مخ کے راغل فذکر اللہ، بیاور پسی وی و اقیمو. اس دلتا وی دا رب کریم ذکر کوئی ہر حالت کے. دویم دا منزون قائم وی او بیاور پسی چوی ولا تہینو او سستی مکوی پی ابتغاء القوم پا طلب دا قوم کافر کے. سستی مکوی کافران طلبوی گرزی دا غیب پسی. وجہ دادا ان تکونو تعلمونا،
کچریئی تاسو تعلمون چه دردمن کی گئی نو صبر کوئی ور باندے کده دی ڈاری نگرزی پسی چیرا زبا دردمن شم تکلیف برا ترا ورسیگی نو رب کریم فرمائی تاسو صبر کوئی پدی حالت وجہ سشیدہ وجہ داد رب کریم فرمائی وَإِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کچریئی تاسو چی دردمن کی گئی فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ فلکوی لکه دوی خصدی تیگی ندی پیدا کنا وکا تاسو دردمن کی گی خود دین دردمن کی گی دوی تم تکلیف رسیگی او عجیب الادادا دوی تا تکلیف رسیگی دویم دردمن کی گی تاسم دردمن کی گئی ورب کریم فرمائی وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ او تاسو امید ساتی در رب کریمنا داغی اجر و ثواب چاگ کفار داغی اجر و ثواب امید نساتی نو تاسو تا پکار دادا چه قتال کی دیر زیاد رغبت و میلانو لرئی بھائی چستاسو زنونو کی دیر میلان دا قتال وی وَكَانَ اللَّهُ دے اللہ تعالی علیما حکیما علیم ذات دے و حکیم ذات دے اللہ تعالی حکیم دے و علیم دے بیا اور پسی چوئی اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ یقیناً باری تعالی فرمائی ما نازل کرے تا تا کتاب بالحق دا دید پارا چی پیسلیو کی پمینز دا خلقو کے عنوان دا آیت علماء لکی فیہ النہی عن الوکالت فی المعاصوی الکا گناہونو کے بدچا کفالت نکے وکالت نکے و گناہونو کے دا وکالت نمن آدھا دی آیت کے یو چو گناہگار دے نو دا غو وکیل کی گے بنا شان نزول څنګه وا شان نزول علماء لیکلی دی دیزی که یو منافق انسان چې د اغلا کړي وا هغه به د امانت دی که په کور د چا کې دی یو يهودي کې بس راغله قبیله او دیو د سپمن او عن خبر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وکړي رب کریم آیت راولی نبی علیہ السلام ته فرمائی یقیناً کتابا ما نازل کڑے تا تا کتاب بالحق پرشتیا دا دید پارا چی دا خلقو پمینز کے فیصلیو کے بما اراک اللہ پا آگی چی پوہا در کڑے دا تالر اللہ تعالی رب کریم پوہا در کڑے دا آگی مطابق دا خلقو پمینز کے فیصلیو کے وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصْوِيمًا مکی گت خائنین لر خصویمن خصویما دا خائن انسان دا طرف نہ جگڑا مار مجوڑے گا یا خصویم پا معنا دا معین سرا واستغفر اللہ بخنا اغوارد اللہ تعالیٰ مؤمنین لرا یقینا اللہ تعالیٰ غفور ذات دے و رحیم نن سبا کستا سپامی دارالوکالی اخلاصی دی طالبہ خلقو جوڑی کڑی شخصی دارالوکالا نو دارالوکالا کے صاحب سے دا پارا ناس بھی دا دی دا پارا ناس دی دا چا لانجا دراغے وی صاحب وکیل مشوے زمرا پیسی بس دا خواخا 400 ترینوا خستلے نو وکالت پہ آدھے سشی کی گی اگی سڑی بغلا کڑی وی دعوی با دغلاوی پی وکیل با ولاوی دا طرف نبا دفاع کئی سڑی با زنا کڑی وی دے بلگیاوی دا غد طرف نبا دفاع کئی یو لار بورتا گوری یو سڑی با قتل کڑی دا غد طرف بلگی دفاع با کئی یو سڑی با طالب نور جرمونا کڑی ویو دے با دا غد طرف نولاڑی دفاع با کئی نو رب کریم فرمائی چلا تکن للخائنین خصویما خائنینو تا جگڑا دا غید تم جوڑے گا غی لرا معین دا غید طرف جگڑا مان م جوڑے گا دا غید طرف وکالت مکوا دا خو دیر بدا پیل دا کنا دیر غٹ غٹ خلق طالب پا کلاڑ الخطا شو خوا علماء پکی دی خوچ لاړ الوکیل شو نو تبل ورځ ګور هغه د علم فیض او رڼا او نور او برکت په پسترګم پکې نخکاری
پسترګو به هم نخکاری پکې ځکه نو کستا پام دی چېره داسې خو څوک کوي نه چې یو پاک صفا مجاهد دی او هغه بندي شو زه د مجاهد د طرفه وکیل یم او باس د بل چا د طرفه وکالت نه کوم نو هلته خو دفتر نیولی کرایې پې را روانې دي او دا پیسه خو خپل خوند لري نو لږ چې دې واخیستلې یو ځل نو بله ورځ خپله به دې ورته زړه خارق کړي چې یاره دا نورې څنګه راشي نو بیا به د هر چا د طرفه ولاړ او دا کیسې به کوي ښه نو خدای تعالی یې بېخیره کړي ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم اوس تفصیل د لا تکن ذکر کوي مجادله مکوه ته د هغې چا د طرفه یختانون چې خیانت یې کړی د خپلو ځانونو سره خیانت پټوالي ته وایي پټوالي ته او نفس نه خو یو شی نه پټېږي نو دلته څنګه وایي نو علما لیکي یختانون انفسهم ای یظلمون انفسهم بالخیانة والمعصیه رب کریم فرمای وجه صدا ان الله لا يحب من كان خوانا اسیما یقینا رب کریم نخوخی اغا چالرا چې اغا خوان وی یعنی مبالغ وی په خیانت کې او مصرا علیها اسیما گناهگار وی بالبهتان یا خوانن ډیر خیانتګر وی دا معنا دو کمار وی او اسیمن فی نفسه گناهگار وی دا کس رب کریم نخوخی اوس بیا راشي یستخفون من الناس قبائح د دوی ذکر کوي زجرن یستخفون پټوي دوی ځان پټوي دوی د خلکو نه یا یستخفون حیا کوي دوی د خلکو نه الکه ربط آیت د مخکې سره څنګه وای مخکې صرف د ډله بازي او د هغې د طرفدارۍ نه منع وه او دلته د هغوی د سزا د فکولو نه منع ده یا مخکې خاص خیانتګر مرادو دلته عام خیانتګر مخکې چې دی د هغې طرفداري وه او دلته د هغې نه وکالت مراد دی بهر تقدیر رب کریم فرمای قبیح قباحت ذکر کوي یستخفون ځان پټوي دوی حیا کوي د خلکو نه ولا یستخفون من الله او حیا نه کوي د رب کریم نه ځان نه پټوي د رب کریم نه وهو معهم او سره د دې چې رب کریم د دوی سره دی بالعلم والقدره بالعلم علم او قدرت رب کریم ورسره دی او د الله تعالی نه ځان نه پټوي اذ یبیتون ما لا یرضى من القول کله چې دوی جرګي کوي آغا لا یرضى من القول داسې وینا بده وینا کوي او د هغې په باره کې جرګې کوي نو رب کریم ورسره دی د الله تعالی په هغه څه باندې چې دوی کوي محیطا راګیرونکی هغه څه چې دوی کوي الله تعالی په هغې باندې محیط دی طالبانو تعریف د منافق هم راته را معلوم شي منافق چاته ویلی کیږي منافق هغه دی ګوره چې دی ترجیح جانب د مخلوق ته ورکوي علی الخالق مخکې مې ویلي درته د منافق یوه علامه دا ده چې دی به ترجیح جانب د مخلوق ته ورکوي په جانب د خالق باندې ته وګوره یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله خلکو نه ځان پټوي خلکو نه حیا کوي د رب کریم نه حیا نه کوي پکار ده چې د الله تعالی نه حیا وکړي او زجر ذکر کی بالوکالت ها انتم هؤلاء خبردار تاسو چې هؤلاء ای خلکو جادلتم جګړه به وکړئ عنهم د دوی نه په ژوندونوي کې جدل اصل کې طالبه د رسۍ کلک اودلو ته ویلی کېږي او یا د جدالې نه دی یو شی پړ مخې غورځول نو دلته معنا څه شی ده خبردار تاسو چې ای جادلتم عنهم جګړه به وکړئ د دوی نه فی الحیات الدنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه پس څوک به جګړه کوي د دوی نه په ورځ د قیامت باندې امن یکون علیهم وکیلا یا څوک به وي په خلاصۍ د دوی باندې ذمهوار
دوی به څوک خلاص کړي د خدای تعالی نه؟ څوک ذمہوار به وي؟ نه، نشته دی څوک چې دوی د رب کریم د ګرفت نه خلاص کړي. اوس الله تعالی فرمایي ترغیب دی الی الاستغفار. ومن یعمل سوءا، څوک چې بد کارو کی یا ظلم کی په خپل ځان باندې. الکه د سوء او د ظلم څه فرق دی؟ یو قول دا د علما لیکي سوء متعدی ګناه ته وایي او ظلم لازمی ګناه ته وایي. څوک داسې ګناه وکړي چې متعدی وي یا داسې ګناه چې هغه لازمی وي. یا سوء شرک نه علاوه ګناه او ظلم شرک مراد دی. یا د سوء نه صغیره ګناه مراد ده او د ظلم نه کبیره. یا سوء غلا کول او ظلم تهمت لګوله. نو رب کریم فرمای ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله، بیا د رب کریم نه بخنه وغواړي وروستو د دې ګناه کبیرې یا صغیرې نه، نو یجد الله غفورا رحیما، وبمومي دی الله تعالی بخونکې او مهربانا. طالب دا یجد الله تعبیری په وجدان سره ولې کړی دی؟ ورسوک چې گناه وکړي او توبه وباسي نو یجد الله، دا تعبیری په وجدان سره ځکه کړی علما لیکي چې د توبې اثر انسان په خپل نفس کې محسوسوي. چا چې ګناه کړي وي او د زړه د اخلاص توبه وباسي نو هغه اثر انسان په خپل نفس کې محسوسوي، ځکه تعبیر ته نه په وجدان سره کړی. یجد الله وبمومي دی الله تعالی غفور الرحیم، بخون کې او مهربان. کوشوي تاسو یجد د وجدان نه کنه، وجدان معنا مندل نو دی به عمومي خدای تعالی لره په دې معنا باندې، په دې معنا چې د دې توبې اثر دی په خپل باطن کې محسوسي، ځکه تعبیر دی نه په وجدان سره کړی. تاسو موږ استاد د صوفي کرامو یو اصطلاح د وجد ورته وایي. وجد نو دا وجد معنا خود مندل. نو دی وجد ته وجد ولی ویلې کیږي؟ نو طالب دا ځان ته مسله ده ان شاء الله، کله چې مسله د وجد راشي درته به واضحه کړم. نو د وجد معنا خود مندل. نو دې دوران کې هم دا سالک په خپل باطن کې یو کیفیت او یو اثر او یو رڼا، یو محبت او یو ولوله او عشق مومي، په خپل باطن کې یو کیفیت مومي. بیا چې دی په د خپل باطن کې یو کیفیت مومي او سرور او خوشحالي او رڼایي وي، نو ځکه د دې نه تعبیر په چا سره کیږي؟ په وجد سره. وجد معنا مندل. نو دی وجد ته وجد ځکه وایي چې سالک هم په د خپل باطن کې یو کیفیت او یو حالت مومي. هغه کیفیت دا چې کوم کیفیت د په د باطن کې پروت دی، هغه کیفیت ته چې دوی تعبیر ته نه په وجد سره کی. وجد معنا مصدری ده. بیا وجد د هر چا خپل دی. وجد د مبتدیانو دی، وجد د متوسطینو دی، او وجد طالب د چا دی؟ د منتهیانو دی. دا بل ورځ چې مې دا درې مرتبې درته ذکر کړی دی. یا الته آیت کې چې دا درې مقامات ذکر شول، د انبیاء کرامو نه علاوه صدیقین، اولیاء، دغه رنګ شهدا او صالحین و، او الته تاسو ته ما خبره وکړله. نو دې دوران کې دا کم سالکان چې دي دا براش ان شاء الله دا وضاحت تاسو ته کوم. د ولایت درې مرتبې دي، ولایت صغرا، ولایت کبرا، او ورپسې چې دی ولایت علیا ورته وي یا ولایت ملأ الاعلی ورته وي. دا ولایت صغرا، ولایت کبرا او ولایت ملأ الاعلی، دا درې واړه چې علما راغونډ کړي او تعبیر ته نابل ورستاسو تماوکه چې دوی ته تعبیر کوي په فنا او په بقا سره. نو دا د قبولیت د پاره، د صدیقیت د پاره، چې هغه مرتبه او منصب او چابل ورځ موږ او تاسو ویلې دا وي د هغې د پاره او دس دی. څه شی دی طالب؟ یعنې لکه څنګه چې سړی مونځ کوي که نه، که مو پام وي مونځ کوي او مانځه نه بعد اودس کوي، او د اودس نه بعد څه شی کوي؟ مونځ کوي. نو دغه درې واړه ولایتونه دا د چا د پاره؟ د صدیقیت او د قبولیت د پاره. دا د اودس حیثیت لري. اودس
او چې کله دی اودس وکړي نو دغه نه مخکې ځي په مانځه شروع کړي نو مونځ ته چې لاړلې مونځ ته ودرېدلې نو دا صدیقیت مقام د چا دی طالبه دغه مونځ دی دغه مونځ دی نو فرق څه شی وه بله ورځ مې درته وویلې کوم ځای نه چې فیضان نبي ته کېږي هماغه ځای نه فیضان صدیق ته هم کېږي کوم ځای نه چې فیضان نبي ته کېږي همې ځای نه فیضان صدیق ولی ته هم کېږي و فرق دا دی چې نبی ته فیضان کېده بالاصاله او صدیق ولی ته فیضان کېده په چا سره په طریقې د وراثت او بالتبعیت نو قانون دا شو بیا په دې مراتبو کې د هر چا خپل خپل جذب دی مبتدیان خپل جذب لري متوسطین خپل جذب لري او منتهیان طالب څه شی لري خپل جذب لري دغه خپل جذب او وجد دی یعنی لنډه دا وجد معنا مندل و مبتدیان یو خپل حالت مومي متوسطین باطن کې خپل حالت مومي او منتهیان په باطن کې خپل حالت مومي دا هر چا خپل حالتونه دي یو دا جذب دی په نظر د عوامو کې چې عوام خلک کوم شي ته نظر وای نو او جذب وای او وجد وای نو موږ د استاسو اصطلاح کې خود مخچون کې عوام یو لا دغینم په مرتبه کې ښکته یو موږ استاسو په نظر کې خو وجد دغه دی چې په چا باندې اضطراب راشي اضطراب معنا خوځېدل حرکت ورزیدل رغړېدل چغه وهل د خولې نه دې ته موږ او تاسو چې دی په خپل منځ کې څه شی وایو وجد وایو نو طالبه دې ته وجد ویل جائز دی وجد دی خو لیکن دا حقیقتا وجد نه دی بلکې دې ته چې وجد ویلی کېږي مجازن وجد ورته مجازن ولې وایي ځکه وجد عبارت د هغې کیفیت نه چې کوم کیفیت دی سالک په خپل باطن کې څه شی که ومونده نو باطن کې کیفیت مونده هغې باطني کیفیت ته وجد ویلی و چون که آثار داغی کیفیت په اندامونو باندې ښکاره کیږي دا بیرون چې ما تا ته کم شی اضطراب په نظر باندې راځي دا حرکات په نظر باندې راځي دا اثر د هغې وجد دی چې کم شی د په باطن کې موندلی دی نو دې اضطراب ته وجد ویلی کیږي خو دا به وجد حقیقتا نه وي بلکې طالبه څه شی به وي مجازن به وي پوه شوئ تاسو وجد مو پیژنده چون که وجد کیفیت باطن کې را پیدا شي کنه دا ظاهر دانچا او دا ظاهر اندام چې دی نو دا خو خړ دی کنه مقدر دی او هغه باطنی رڼا او کیفیت چې په باطن کې را پیدا شو او دلته دا ظاهري وجود د هغې مشاهده وکړه نو دی خو خپله خړ پړ دی او هغه رڼا او سرور او خوشحالي چې ولیدله نو دا عشق او هغه محبت دومره په ده باندې غالبه شي چې نور حالت د چا ته لاړ شي د اضطراب ته لاړ شي حالت د اضطراب ته لاړ شي اوس دې اضطراب ته وجد ویلی کېږي خو حقیقتا نه مجازن ځکه ورته وجد ویو چې دا هغه اثر مرتبه دی په هغه کیفیت چې کوم کیفیت د په باطن کې موندلی و او هغه باطني کیفیت ته وجد ویو هغه وجد دی حقیقتا پوه شوئ تاسو په دې باندې ډېر وږی سړی چې یو ناڅاپه ډوډۍ ومي که نه داسې ورته په حرکت چې په لړزېدو یي ورته یا نور یو مشکل کې انسان اخته وي او هلته یو ناڅاپه دی دغه سره مخامخ شي نو ورته بیوا کوي نو دا کیفیت د وجد خو باطني کیفیت دی چونکې دا ظاهري ډانچه خو خړه ده مقدره ده او چې یو ناڅاپه د داسې یو رڼا او د نورانیت سره مخامخ شي نو بس دلته ورته بیواکه شي اضطراب راشي ورباندې نو دې اضطراب ته خلک وجد وایي خو دا وجد حقیقتا نه دی بلکې مجازن دی وجد هغه شی دی چې کوم کیفیت تا په باطن کې موندلی دی پوه شوئ تاسو په دې ځای باندې اوسه نو ځکه وایي چې یجد الله غفورا رحیما نو یجدو کې دلته وجدان راغلی د حالت نه تعبیر په وجدان سره ځکه وکړه چې د توبې اثر انسان په خپل باطن کې محسوسوي ورپسې راځئ ومن یکسب اسما فانما یکسبه علی نفسه ومن یکسب اسما څوک چې ګناه وکړي کسب د ګناه وکړي نو فانما یکسبه یقینا د کسب د ګناه کوي علی نفسه په ضرر د ځان خپل وکان الله د الله تعالی علیما حکیما بیا وی ومن یکسب خطیئتنا څوک چې خطا وکړي یعنی ګناه په خطایی سره وکړي او خطا چې ده خطا وکړي ګناه وکړي په خطای سره او اسمن یې قصدن وکړي بیا اولی په دې سره یو بری یعنی په یو بری انسان باندې تهمت ولګئی نو فقد احتمل بهتانا و اسما مبینا یقینا بار کده په بل باندې بهتانا بدناما و اسما مبینا
او گناه کارا دلته مراد د اسم مبین نه چې د ظلم صریح دی کارا ظلم دی وکا جرم دی خپل کړی او بدنامه په بل لګی ولولا فضل الله علیک و ظاهرا تسلی د نبی علیہ السلام تا او دا هم ګور زجر د منافقین لرا ولولا فضل الله کچری نو فضل د الله تعالی پتا باندې بنبوته او رحمت د الله تعالی نو په عصمت سره رحمت د الله تعالی نو په چا سره په عصمت سره د رب کریم د طرف نه رحمت پتا نو په عصمت سره یعنی ته معصوم کړي نو نو لهمت طائفه منهم لهمت طائفه دا بل استاد سما خبر وکړه کنه انبیاء کرام څه شي دي طالبہ نو دا د قاضي سے پرونی خبره دا به استاد په ذهن کې وي انبیاء معصوم دي په دې معنی چې ممکن نه ده چې دوی نه ګناه وشي ولی ځکه طالبہ دائما دوی مستغرق دی پاغه تجلی ذاتی صرف د باری تعالی کې نو رب کا او مشرف دی په کمالات د نبوت باندې بالاصاله نو ممکن نه ده چې د دوی نه ګناه صادر شي دا کته چې کوم صدیقین اولیاء و نو دا غینم ګوره ګناه نه کېدله ولیکن دا معنا نه چې دوی نه ګناه بالکل ممکن نه ده ګناه ته نه ممکن و ولیکن واقع نه و ممکن و اوس شي نه و او وجه د عدم وقوع څه شی و د صدیقین اولیاء نه ګناه ولې نه کېدله وی ځکه دا صدیقین اولیاء طالبه دا محفوظین دي او اولیاء کرام چې دی څه شی دي معصومین دي او دا حفاظت دا ذل د عصمت دی حفاظت څه شی دی ذل د عصمت دی نو چې حفاظت ذل د عصمت شه نو الته خو طالبه د هغې نه ګناه بالکل کېده نه ممکنه نه وه دوی نه به ګناه ممکنه وي خو لیکن ترېنه واقع کېږي به نه واقع کېږي به ترېنه نه نو په دې اساس نبی علیہ السلام معصوم و رب کریم ورته وایي که نه وای فضل د الله تعالی په تا باندې او رحمت یې نه وای په عصمت سره نو لهمت طائفة قصد کړی وی یوې ډلې منهم د دوی نه ان یضلوک چې بېلارې کي تا لره یا حکم وکړي په تا باندې د ګمراهۍ یا خطا کي تا لره اجتهادن وما يضلون الا انفسهم نه گمراه کی دوی مگر خپل ځانونه وما يضرونك او ضرر نشي در کولای دوی تا ته من شيئنا وانزل الله عليك الكتاب والحكمه او الله تعالی نازل کړي پتا کتاب او حکمت په هدا کتاب وعلمك ما لم تكن تعلم او خودنه کړي د تا ته د هغه څه لم تكن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما او دې فضل د الله تعالی پتا باندې لوی طالب دا وعلمک ما لم تكن تعلم دې تخصیص وکړه مخکرال وانزل الله علیک الكتاب والحکمه اوس وی وعلمک ما لم تكن تعلم د دې نه مراد نو علما لیکي دا تخصیص بعد التعمیم دې دا واقع ورنه مراد ده دویم دقایق دی دقائق دی ګورا اشارت النص دلالت النص هغه شیان چې اجتهاد باندې معلومیږي یا علماء کرام لیکي دا لفظ د ما خصوص د پاره هم راځي خصوص د پاره هم نو دا سه تعبیر وکا ابو سلیمان بیا وی وعلمک ما لم تكن تعلم اے اخبار د اولین او د اخرینو خسته تعبیر صوفیه کرام کې دیزی کې وی ورته وعلمک ما لم تكن تعلم مراد تناغ علوم دی بالاسرار والمغیبات بالاسرار قاضی سے ابدا تقدیر لگئی خواہ وعلمک العلوم بالاسرار والمغیبات اللہ تعالی علم تا تا دا اسرارو دا مغیباتو در کڑے کلمه دا علم کاری علم دا مغیباتو در کڑے درتا علم دا اسرارو در کڑے درتا وکانو دے فضل دا اللہ تعالی پتا باندے لوی لا خیر فی کثیر من نجواہما زجر ذکر کئی دوی توزورن ذکر کئی پدی چی دوی برا گنڈے دل دا مسلمانانو پا خلاف پید خپلو زانونو سر مشوری کولے ہمیشہ بدے بدے کے مبتلو رب کریم فرمائی لا خیر نشتا خیر فی کثیر من نجواہم پا ډیرو مشورو د دوی کې دا ډیری مشورې چې دوی کې راغونډیږي په دې کې خیر نشته
الا من امر بصدقتنا مگر په نجوا او په ځانته کېدو د هغه چا کې خیر شته چې دا ځانته والی د دې دپاره کې چې امر کې فیصله کې په صدقې باندې او معروف یا په معروف شرعي باندې او اصلاح بین الناس یا په جوړښت په مابین د خلکو کې دې دپاره کې خلک راغونډېږي چېرې د خلکو په منځ کې جوړښت راولي یا پکې فیصله وي د صدقې یا دغه رنګې چې د امر بالمعروف وغیره پکې وي نو طالبه په دې کې بیا خیر شته ومن یفعل ذلک او چا چې دا کار وکړه دپاره د رضا د الله تعالی نو زر دی چې وربکو موږ دته اجرا عظیما لوی اجر به ورته ورکو او لویه بدله به ورته ورکو د همدې وجې نه په ډېرو ناستو کې خیر نشته حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله څوک چې په الله تعالی په ورځ وروستونی ایمان لري نو فلیقل خیرا یا دې د خیر خبرې کې خلکو ته یا دې چپ شي یا د خیر خبرې وکړه یا چپ کښېنه نو بس دا ستا دپاره غوره ده او بیا دې ځکه علما لیکي د عمل د نیکۍ به خالي نه وي یا به لازمي وي یا به متعدي وي که متعدي وي نو بیا به خالي نه وي یا به دا خیر رسول جسمانی وي یا به خیر رسول روحانی وي جسمانی خیر رسول امر بالصدقه روحانی امر بالمعروف یا به ضرر دفع کول وي نو وی ویل چې دی اصلاح بین الناس نو دی آیت کې ګوره ټوله متعدي نه په ذکر ده که داسې متعدي ګټې دی کوي چاته ګټه رسوي یا جسمانی او یا روحانی او د دې لپاره راغونډېږي نو دې غونډېدو کې چې دی بیا څه شی نشته روان ثواب پکې دی دا نه چې دام د نورو غونډو په شان بې خیره غونډه ده دا نجوا چې راغلی دا یا مصدر دی یا اسم مصدر دی د نجوتن یا د نجا نه پټو خبرو ته ویلی کېږي نو دې کې کوم خیر نشته دی ښه او دا دیزي کې چې راغلل دیزي کې لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس دا فضائل بیا نبی علیہ السلام احادیثو کې هم ذکر کړي اعلان کی محبوب فرمای الا اخبرکم ایا زه خبر نکم تاسو لرا په افضل د درجه الصيام او د صلات او د صدقې نه قالوا بلا یا رسول الله قال اصلاح هغه اصلاح د ذات البیت اصلاح د ذات البیت د خلکو په منځ کې روغه کول دا ډېر یو بهترین او غوره واعلی عمل دی بهترین عمل بیا وایي اوس تخویف ذکر کوي بعصیان الرسول وبالشرک الله تعالی فرمایي ومن یشاقق الرسول کوم سړی چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مخالفت وکړي دا یو شاقق طالبه چا د شک نه ماخوذ دی او شک طرف ته وی ګوره مشاقه معنا ده چودل نو اشاره ده چا ته ګورئ ومن یشاقق الرسول څوک کوم سړی چې مخالفت د نبي علیه السلام وکړي او د هغه خبر ونه مني رستو د هغې نه تبین له چې ښه ښکاره شه ده لره هدایت ښه ورته هدایت ښکاره شه او باوجود د هغې بیا هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي نو رب کریم فرمای نو ولیه ویتبع غیر سبیل المؤمنین او روان شي غیر د لارې د مؤمنانو نه مراد د مؤمنین نه ګوره دلته اوله مرتبه کې مؤمنان څوک وو صحابه کرام او روان شي د غیر سبیل المؤمنین بغیر د لارې د مؤمنانو نه یعنی د صحابه کرامو لار چې دی پریدي رب کریم فرمای نو ولیه او بګرځو مونږ دلره ما تولا ونصله او بغرځو مونږ دلره جهنم ته وساعت مصیرا او ډیر بد ځای د رجوع دی دا جهنم دنه خدا بند دینو داسې دغه نه دوکان کې نه پیدا کېږي چې ورته راوړي بیرون درته ولګي
پیچونه خو ورسره کوي یو قوي دغه پیدا کړي کمزوري نه مطلب که خوله پې ورک کم شي سړی ورته بله چوي شي برنه باندې بل ځای جوړ کړه کړو په دغه کاکا کندو سره خاص چلو کې ورسره وشوه